بس پر دې کې بناسي یو دنیوي څه تعلیم به کړی وي د اردو یا د انګریزي څه کتابونه به وګوري مطالعه وکړي یا به د عربي او سوال فاضیادي بیا به راپاسي د نبی رسول الله په حدیث باندې به اعتراض وکړي او تاسو چې څومره ګورئ دا کم خلک چې د نبی رسول الله په حدیث باندې اعتراضونه کوي د عام خلک ډېر ظالمان دا خبره کوي چې د نبی رسول الله حدیث دومره زیات هغه جواب دار چې نه دا څه خبره ده تاسو وګورئ کم خلک چې تاسو هغه ته اصحاب العقول وایي هغه دا خبر ذکر کوي چې په روزمره ژوندۍ کې انسان د جبن تقریبا 30000 پورې کلمات دا راوستل شي یوازې خبرې نه د نبی رسول الله یو احادیث قولیه دي چې په کې د نبی رسول الله وینا ذکر شوی ده دویم د نبی رسول الله احادیث فعلیه چې په کې د نبی رسول الله افعال ذکر شوی دي دریم د نبی رسول الله احادیث تقریریه چې د نبی رسول الله مخې ته صحابه او صحابي وکړ کړل او نبی رسول الله په هغه باندې چوپ پاتې شوی دی نو هغه د تقریر د نبی رسول الله ویل کېږي لہذا اوس دا درې ونه راجمع کوا دینه به څومره احادیث کم نه جوړي وګوره دې آیت کې الله حصر کړي الا له الخلق خاص د الله لپاره امر دی دې آیت کې وایي چې امر خاص د الله لپاره دی سورۃ احزاب کې څه وایي امر د رسول لپاره هم دی نو دین دا خبره معلومه شوه رسول چې کم امر ذکر کوي رسول چې د خلینه کم احادیث راوباسي دم د الله امر دی دم الله د بری نصره را لګره تاسو دې کې سوچ کوي فکر وکړي اطاعت الله سره ذکر شو بیا وروسته د رسول سره مستقل اطاعت ذکر شو اطیع الرسول نو ګوره په دې کې دې خبره ته اشاره ده چې څنګه چې الله رسول ته وਹੀ جلدی را لګړې ده نو وਹੀ خفي وته امر لګړې ده کوم دې کې چې اطاعت مستقل ذکر کړل دی حالت استقلال ته اشاره ده چې حدیث مستقل وਹੀ ده په کوم دې کې چې اطاعت مستقل نه ذکر کیږي نو به کې دې خبره ته اشاره ده چې څنګه قران کریم د الله تر طرف نه راغلی د قرانګي احادیث د نبی رسول الله دام رب العالمین تر طرف نصری راغلی ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون زمانه اسلام عزتمندو محترمین ورونو زمونږ شیخ محترم مونږ ته موضوع را کړی دا لکه څنګه چې قران کریم دا وحی دا نو د نبی اسلام احادیث مبارکم دا وحی دا دا خبره به ان شاء الله تعالی د قران کریم د آیاتونو د الله په فضل او توفیق سره ثابت شي چې څنګه قران کریم الله د برین را لګل او بندگان دې د قران کریم په اوامر او نواهی باندې مکلف کړي دي نو د قرانګي د نبی اسلام احادیث مبارک دي ولیکن دا غیر مخکې یو خبره په تور د تمهید باندې ذکر کوم هغه دا چې نبی اسلام د مخکنه دا خبر ورکړو چې الا انی اوتیت القرآن ومثله معه ما د قران کریم را کړی شوی دی او د قران کریم مثل چې هغه د نبی اسلام احادیث دي او بیا نبی اسلام د خبر ذکر کړه چې قریبه د حدیث یو سړی براشي چې هغه موړ وي او په خپل صوبه او تخبانی بناسي او د حدیث نه به انکار کوي د دې کې څومره شارحین د حدیث دي او دا خبر ذکر کړی چې د شبعان او د مړواله د اصل کې د انسانو د قمقلتوب نه او دانګ د حماقت نه عبارت ده تاسو چې څومره ګوري منکرین حدیث چې کم دي دا قمقلی د دوی عقلونه چې کم دی نه او په عقلونو کې نقصان یې ځکه د نبی اسلام خواږه حدیث چې کم نه اندارت کوي دویم نبی اسلام چې دا خبره ذکر کړی دا چې دا په خپل تخ باندې او په خپل صوفه باندې بناسي وې دا عبارت د دین نه چې دا به د حدیث او د طلب د فار او د علم د فار به دا سفرون نه کوي سعی باندې کوي کوشش ونه کوي بس پر دې کې بناسي یو دنیوي څه تعلیم به کړی وي د اردو یا د انګریزي څه کتابونه به وګوري مطالعه وکړي یا به د عربي او سوال فاضیادي بیا به راپاسي د نبی رسول الله په حدیث باندې اعتراض وکړي او تاسو چې څومره ګورئ دا کم خلک چې د نبی رسول الله په حدیث باندې اعتراضونه کوي د عام خلک کم خلکو چې دین اسلام دا تعلم د پاره د زده کړې د پاره سفرونه کړی دي او دا رنګ مزلي کړي نه ودي صراحتن د حدیث نه انکار نه کوي کله یو مذهب د وجه نه تعویلات کې نه کوي لیکن صراحتن حدیث باندې الزام نه لګي حدیث د نبی رسول الله دا وحی دا د قران کریم د ډیرو آیاتونو را خبره ثابت ده یو دا کوم آیاتونه چې ما تاسو کوم آیات چې ما تاسو په مخ کې ولستو د سورۃ البقره نه په دې آیات کې رب العالمین د متقینانو د مؤمنانو صفات ذکر کړي دي رب العالمین فرمایي مؤمنان هغه خلق ته یؤمنون بما انزل الیک
چې دوی ایمان راوړي په هغه څه باندې چې کوم ستاته نازل کړي شوی. نو دلته موږ دا خبره ذکر کوو چې د ما انزل نه مراد لکه څرنګه چې قران کریم دی نو د نبی رسول الله احادیث هم دي. و دا خبره سیمونګه بغیر دلیل نه شو ذکر کولای چې را موږ دا وایو چې مراد د ما انزل نه احادیث هم دي لکه څرنګه چې قران کریم دی. عین ټیم منکی حدیث د اعتراض کولای شي چې ما انزل قران کریم دی. تاسو سره څه دلیل لري چې دلته مراد د ما انزل نه احادیث مراد نګوره تورته ویل ګروسته وګوره رب العالمین فرمایي چې دوی ایمان لري بما انزل الیک او ما انزل من قبلک. ستانه چې مخکې کم کتابونه نازل شوي دي په انبیاو باندې او کوم وحی په مخکو انبیاو باندې راغلي ده نو په هغوی باندې دوی ایمان لري. په دې مجلس کې اصل کې اکثر علما ناست دي او دا مسله علمي مسله ده. ان شاء الله موږ په آسان فهم باندې ذکر کوو. وروسته ګوره ما انزل من قبلک دوی په مخکې ما انزل الیک باندې عتب کړی دی او د معطوف او معطوف علی په منځ کې خامخا یو مناسبت دا موجودی مغایرت هم لیکن مناسبت هم موجودی. دوانه خبرې چې کم د لازمي دي. اوس به دې خبرې ته راشو چې مخکې د شیخ وحیم الله اشاره وکړه چې مخکې چې رب العالمین نازل کړي دي او کم انبیا الله تعالی لېږلي دي. نو رب العالمین یو څو مخصوص کتابونه او بعضې صحیفې را لېږلې وي په رسولو باندې په انبیاو باندې علیهم الصلاة والسلام او نور چې عام کوم پیغمبرانو نو الله هغوی ته داسې وحی کړی وه. الله هغوی ته حکمت چې کم دی ورکړی او د دې خبرې دپاره دلیل دا سور قرآن کریم کې بل کې الله ذکر کړی دی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. الله فرمایي هغه وخت آیات کوي چې الله د انبیاو نه مضبوط لوز واغستو چې زه به تاسو ته خامخا کتاب در کوم او حکمت به تاسو ته در کوم. دا منکرین حدیث هم دا خبره مني چې مخکې چې څومره انبیا راغلي دي نو هر یو پیغمبر ته الله مستقل کتاب نه ورکړي. بعضې پیغمبران داسې وو چې الله به هغوی ته مستقل کتاب ورکړو او دا غي سره به الله تعالی دې سم وحي کوله چې الله دا غیره تعبیر په دې مقام کې په حکمت سره کړی. خو اکثر پیغمبران داسې و چې هغوی بردغه کتابونو تابع او باغې باندې روان او الله تعالی به ته نور وحي کوله. هم دا فرق علما ذکر کوي فهم بین د رسول کې او فهم بین د نبی کې چې رسول هغه ته ویل کېږي چې هغه ته مستقل کتاب ورکړی شوی او نبی هغه ته ویل کېږي چې هغه د مخکې نبی رسول په کتاب باندې رواني او الله تعالی وتعام وحي کوي. نو دلته الله فرمایي وما انزل من قبلک. نو د نبی اسلام نه چې مخکې څه نازل شوي دي نو دا کتابونه هم نازل شوي دي او دارنګې رب العالمین چې کوم دی عام حکمت او عام وحي چې هغې ته موږ سنت وایو احادیث ورته وایو دا نبی په خپل سنتو دا ورته الله تعالی رالیږلي. نو لکه څرنګه چې په جانب د معطوف کې کتاب او سنت یعنی وحي جعلي او خفي دواړه مراد شو نو دارنګي په جانب د معطوف علیه کې والذین یؤمنون بما انزل دلتم قرآن مراد شو د نبی رسول الله احادیث دا مراد شو. دا خبر الحمدلله د غیات ثابت شو لکه څرنګه چې رب العالمین قران کریم د برین را لېږلی دی او دارنګي نبی رسول الله چې کوم احادیث یې هم د برین را لېږلي دا ما انزل دی او ما انزل چې کوم دی وحی وي نو زموږه مدعا ثابت شو چې لہذا احادیث د نبی رسول الله دا وحی ده. او دې کې بل صریح آیات قران کریم کې الله ذکر کړی دی ان اوحینا الیک. الله فرمایي مونږ ته وحی کړی ده لکه څرنګه چې مونږه نوح علیه السلام ته وحی کړی او نبیین من بعده او د نوح علیه السلام نه چې وروسته کم پیغمبران هغوی ته مونږ وحی کړی. تاسو ګورئ دا آیات امام بخاری رحمت الله علیه د خپل کتاب په اوله کې راوړل کتاب بدء الوحی دا غي په اوله کې دا آیات چې کوم دی راوړل دی د دې کې شارحین مختلف قسم مناسبتونه ذکر کوي چې د دې آیات د مخ کې د لاندې باب سره څه مناسبت ده. ولیکن دې کې ګوره امام بخاری دې خبره ته اشاره کوي چې زه به تاسو په دې کتاب کې احادیث راوړم دا به بعض خلکو د عقلونو خلاف وي اگر کله صحیح عقلونو خلاف دا نه دي لیکن څنګه کې چې قران کریم الله نازل کړی دی او دا وحی ده نو د قرانګي دا کم احادیث چې ذکر کوم نو دا موحده او طریقه استدلال دارا چې الله نبی علیہ السلام ته ویل موږ دا ته وحی کوو او موږ نوح علیہ السلام ته څرنګه چې وحی کړی د نوح علیہ السلام نه چې وروسته کم پیغمبران ناغلي او ته موږ وحی کړی و. مخکې شیخ دا خبره ذکر کړه چې مخکې چې کم انبیا تیر شوي نو هغوی ته رب العالمین کتابونه ورکړي بعضو ته او اکثر انبیاو ته رب العالمین چې کم دی نو وحی خبیر علیږلی و چې هغې ته د نبی سنت او د نبی احادیثو ته ویلی کېږي. نو نبی علیه السلام ته الله فرمایي چې دغه مونږ تاسو ته هم دوه قسم سیزونه درکړي دي کتاب او دغه حکمت. نو کتاب قران کریم دی او حکمت د نبی علیہ السلام احادیث دي. نو قران کریم خو وحی ده نو احادیث کم نه هم دا وحی شو. دا خبره د سورۃ البقره په اولین آیتونو کې سره سوچ فکر وکړي دا خبره دي ثابتي یو په دې طریقه باندې دا خبره ثابت شو چې احادیث د نبی علیہ السلام چې کم دي دا وحی ده. دویمه طریقه دا ده چې قران کریم کې رب العالمین حکمت په کتاب باندې عطف کړی دی. نبی علیہ السلام ته الله ویلي دی وانزل الله علیک الکتاب والحکمه
الله پتا باندې کتاب هم را لګل او الله پتا باندې حکمت هم را لګل. ټول علما ناس عطف تقاضا مغایرت کوي. حکمت د کتاب نه غیر د مغایرت دا مقصد نه دی چې حکمت د قران کریم د حدیث سره معارض او مقابل دي. نه معارض نشته. مغایرت دومره دی چې یو وحی جلیله قران کریم او د نبی رسول الله حدیث چې کم دینو دا وحی خبيره. یو دې دا خبره معلومیږي الله تعالی حکمت په کتاب باندې عطف کړی دی. بل دې کوم الله فرمایلی و ما انزلنا علیکم من الکتاب والحکمه او هغه چې موږ په تاسو باندې کتاب او حکمت را لېږل دي. البته الله عام خطاب کړي مخکې آیات کې خاص خطاب په دوه خطابونو کې حکمت په کتاب باندې عطف کړی دی. دې دا خبره معلومیږي چې کتاب وحی جلی شو. حکمت د نبی رسول الله سنت هغه وحی خبي مراد. نو لکه څنګه چې قران کریم د پر انزال استعمال شو. قران کریم الله تعالی نازل کړی دی. دا رنګي د نبی رسول الله حدیث مبارکه د رب العالمین د بلنې چې کوم نازل کړي دي او هغه آیات سره ولګوا چې مخکنو پیغمبرانو بارک یم الله ویلو هر پیغمبر به چراتلو هغه پیغمبر ته به وي زه تا ته وحی درکوم. ورسته به پیغمبر راځي اخیری پیغمبر محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام کتا چرته راوي زمانه را مونږ کله دا وی امداد بخامخه کې آیات کله جه تفسیرم داره چې دا له رب العالمین د انبیاو نه د نبی اسلام په باره کې کوم دا غیسته ده. لکه څنګه چې هغه پیغمبران ته الله کتاب او حکمت ورکړو. حکمت نه مراد احادیث دي. داغه نبی وحی مراد او داغه سنت چې کوم نه مراد دي. لکه څنګه چې مخکې ذکر شو دا رنګ په دې کې مراد حکمت نه وحی ده او د نبی اسلام احادیث کوم نه مراد. قران کریم خو الله تعالی نازل کړل نو احادیث د نبی اسلام هم الله تعالی د برینا نازل کړي دي. دریمه طریقه اصل کې دا سورۃ النجم کې رب العالمین ذکر کړی دي وما ينفق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. الله فرمایي نبی اسلام خپل خواهش نه خبرې نه کوي. نبی اسلام چې دا کوم خبره کوي دا وحی د نبی اسلام ته کېدل شي. ان هو الا وحي يوحى دا هو زمير مخکې نو تخت راځي دي. د خبره باندې ټول مونږ پوېږو چې د نبی اسلام په ژوندۍ کې صرف د نبی اسلام د خلی مبارک نه قران کریم الفاظ نو راوځلي. لکه څنګه چې د نبی اسلام د خلی نه د قران کریم الفاظ راوځلي وو د قران کریم نه ما سیوا نور خبریم د نبی اسلام د خلی نه راوځلي وي. دوی دا خبره کوي چې موږ احادیث په خپل عقلونو باندې تلو. هر صاحب د عقل چې انسان عقل لري روټي خوري غیا نه خوري. ابري خبره باندې پوېږي چې نبی اسلام د قران کریم نه ما سیوا په ژوند کې نور ډېرې خبرې کړې دي. بلکې دا سنس ول ذکر کوي او د ماهرین د لسانیاتو شرف په روزمره ژوندۍ کې انسان د خلینو چې کوم نه تر 23000 پورې خبرې چې کوم نه راځتلی شي 23000 پورې خبرې راځتلی شي. ډېر ظالمان دا خبره کوي چې د نبی اسلام حدیث دومره زیات هغه جواب دار چې نه دا څه خبره ده. تاسو وګورئ کم خلک چې تاسو هغه ته اصحاب العقول وایي هغه دا خبر ذکر کوي چې په روزمره ژوندۍ کې انسان د جبن تقریبا 30000 پورې کلمات دار وستري شي. یوازې خبرې نه د نبی اسلام یو احادیث قولیه دي چې په کې د نبی اسلام وینا ذکر شوی ده. دویم د نبی اسلام احادیث فعلیه چې په کې د نبی اسلام افعال ذکر شوی دي. دریم د نبی اسلام احادیث تقریریه چې د نبی اسلام مخه ته صحابه او صحابي وکړ کړل او نبی اسلام په هغه باندې چوپ پاتې شوی دی. نو هغه تقریر د نبی اسلام ویل کیږي. لہذا اوس دا درې ونه راجمه کوا دینه به څومره احادیث کم نه جوړیږي. د دې د وجنه د مار اسلامي عزتمن درونو د بعضی روایتونه د بظاهر کې ضعیف انسان تخکاری د کراویان دي او احتمالي خبره شکل دي راوي ځان کمزور دي نو کېدې شي دا خبره خطر نقل کړي. محدثین د احتیاط د وجنه دا خبره فریق دي. بعض دي روایتونه دي چې انسان قران کریم کې درن نظر وکي سوچ وکي فکر وکي نو دا هغه حدیث وصیت انسان تر قران کریم نو معلومیږي. د دې د وجه علماء دا خبر ذکر کړی دا چې کم خلک صرف په علم او روایت باندې اکتفا کوي. صرف راویان ګوري پلانکې راوی ضعیف دی پلانکې صحیح دی او کمپیوټر چې کار دراغسته او دا غسر علم او درایت نه دا غسر باقات نه دا غسر استنباط نه دا سره په ډیرو حدیثونو کې ډیر حدیثونه بغلزوم ور کوي او ډیر حدیثونه ته کم د غلط وي. د دې د وجه بعض علما دي چې امام بخاری محدث هم دی لیکن امام بخاری راغی سره فقيه هم دی. دغه په اوسنۍ زمانه کې نږدې علماو کې شیخ ناصر الدین البانی محدث هغه محدث مو لیکن هغه فقيه هم تر هغه سلسله وګوره هغه نور کتابونه وګوره روایت کمزور دی خو هغه پر ډیر طرق چې کم دراجمه کوي دا رنګ هغه معنی قران کریم نه سکی ثابتای. نو لیکن دا یو اهم خبره ده چې د حدیثو د فهم د فاره لہذا درایت دا ډیر لازمي خبره ده. امام بخاری رحم الله یو بابي خو ده
چې انسان ستري ته مسکي به امام بخاری د غیر لاندې یو حدیث راوړی چې صلی الله غیر جدار نبی اسلام مو کو غیر جدار د دې کډیر خلک چې هغه سره علم الدرایت نه غیرانی کې چې امام بخاری حدیث د ترجمه الباب سره مناسب نه لري او د ترجمه الباب سره چې کنه موافق نه لري لکه امام بخاری بابي خو درې چې ته موږ کم د خامخه ستري ته کې او دلته وجه صلی الله غیر جدار نه لکه امام بخاری لکه څنګه چې محدثو امام بخاری نحویه مو غره امام بخاری په دې خبره باندې پوهیدو چې یو غیرو ثبتی ده بل غیرو استثنایی ده غیرو ثبتی خامخه مخکې کلام کې څه وړي موصوف وړي دلته مانسه شو صلی الی شیء غیر جدار نبی اسلام مسکړه یو سیستا چې هغه شی جدار نه ستري ته مسکړه خو لیکن هغه ستره چې کوم نه دیوال نه غبل سیزو ستره سی په دیوال کې خو منحصر نه ده ستره خو ته د دیوالوم ګرځول شي د پیلروم ګرځول شي بل شي ته ستره یو کټوم ستره ګرځول شي د امام بخاری په خاط انسان تر هغه کتاب نه معلومیږي دا محدثین چې کم تیر شي وی کنه دا پر علوم باندې ډیر زیات ماهرین وګوري علوم بلاغت نحو صرف منطق درنګ لغت په دې باندې ماهرین ډیر وجنه کم خلق چې په دې علوم باندې پوهیږي نه هغه به د حدیث نه انکار کوي او حدیث د قران نه انکار کوي یو وربدي مقام کې الله فرمایي دا هو ضمیر الله مخکینو تک راځي کړه د نبی اسلام د خلینو چې کمی خبري راوځي بس دا وحیدا د نبی اسلام د خلینو لکه څنګه چې قران کریم راوتل لري د قرنګي د نبی اسلام د جبی مبارک نه نوري خبري راوتل دي هغه نوري خبري هغه حدیث دي د حدیث په ذخیره کې او په مجموعه کې چې کوم نه پرتی دي دا وحی شو دا وګوره صریح د قران کریم آیات ده سورۃ النجم آیت ما تاسو ته ولست یو په دې طریقه باندې اثبات کړي سلورمه طریقه دا ده چې د نبی اسلام احادیث ته الله تعالی امر ویل دي امر تقریبا سورۃ الاحزاب کې الله فرمایلی دي چې د ایس مؤمن او د مؤمن لپاره دا جایز نه دي اذا قضى الله ورسوله امر ان يكون لهم الخير من امرهم کله چې الله او د الله رسول دی امر فیصله وکړي دوی به خپل اختیار نشي چلولای ګوره په دې مقام کې راشه امر د الله لپاره ثابت کو او امر د رسول لپاره مسکو ثابت کو وزبل آیات تلال شه هغه د کې وګوره الته الله سوی الا له الخلق والامر خبردار خاص د الله لپاره خلق دی او خاص د الله لپاره امر دی امر تکوینی الله په خلق ذکر وکړو الخلق امر تشریعی الله تعالی په امر کې ذکر وکړو کته چې مراد د امر نه امر تکوینی دا خبره غلطه ده امر تکوینی الله مخکې ذکر کړی دی الخلق مراد د امر کوم امر دی امر تشریعی دی وګوره دې آیت کې الله حصر کړي الا له الخلق علما پوهیږي جری مجرور مقدم شوی د ضرب تقاضا د حصر کوي خاص د الله لپاره امر دی دې آیت کې وایي چې امر خاص د الله لپاره دی سورۃ احزاب کې څه وایي امر د رسول لپاره هم دی نو دې دا خبره معلومه شو رسول چې کوم امر ذکر کوي رسول چې د خلینو کوم احادیث راوباس کی دم د الله امر دی دم الله د بری نصره را لګل ولیکن اصل کې غم مصیبت دار چې د انکار حدیث او د پارا غټ سبب او غټ ذریعہ چې کوم دی هغه جهالت ته غلا علمي ده دې د وجنه د طلباو ته د یو توصیه چې تاسو د علوم کوم علوم عالیه د ډېر قوي او مضبوط وای د دې په نکات او په وجوهات او په علتونو باندې ځان پوهیږي دا الحمدلله چې منکر حدیث یو د حریم ملحدو هغه د نبی اسلام په حدیث باندې کم ځنه اعتراض کوي ته به هغه ته جواب چې کنه په قران کریم باندې ورکړي دا قران کریم د حدیثو تایید کوي حدیث د قران کریم تایید کوي نو یو په دې طریقه باندې اثبات کیږي چې د حدیثو دا چې کم دی وحی ده بل په دې طریقې باندې حدیث ته وحی ویل شوی ده نبی اسلام ته الله فرمایلی دي وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم مونږ ته ذکر را لګل دي د دې لپاره چې تو خلکو ته بیان کې هغه څه چې خلکو ته نازل شوی دي نبی اسلام ته الله خطاب کړي چې ته وته بیان کړي نبی اسلام بیان په کوم دي کې کړي په خپل حدیثو کې کړي او بیا د حدیثو د دې بیان ذمہواری الله غسترا سورۃ القیامه کې الله فرمایي ثم ان علینا بیان بیا په هم باندې قران کریم بیان دی سمانا دغه حدیث چې ستاره جبن راوزی نبی اسلام ته الله فرمایي هم دغه حدیث دا ماته ته نازل کړي دي او به تاسو نازلوم بیان د نبی اسلام دا د قران د فاره نبی اسلام بیان کړی دی او الله فرمایي ثم ان علینا بیان بیا په هم باندې سره بیان دی د ثم ان علینا بیان مانم دا چې مونږ بعد لاندې را لېګو حدیث کم دیم رب العالمین لاندې را لېګلي او د آیت کې بل تفسیر چې دام ذکر کړی چې دلته مراد د ذکر نه احادیث دي ځکه قران کریم خو الله رسته ذکر کړی وانزلنا الیک الذکر
لتبين للناس ما نزل الیهم ما نزل خو قران کریم د الله را لګل ذکر تا الله را ولګلو ذکر نه مراد سری احادیث دي او د دې حدیث په وجه باندې به تو بیان خلکو ته کې نو ګور احادیث ته ذکر وي دوی سوي وای موږ حدیث څنګه منو چې دا دومره زیاته حدیث کې رښتا غیر محفوظي نو جواب دار چې حدیث ته الله تعالی ذکر ویل او د ذکر د حفاظت وعده الله غسرا ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون الله فرمای موږ ذکر نازلو او موږ د ذکر د پارخه حفاظت کوونکیو لکه څنګه چې د قران کریم د حفاظت ذمہواری الله تعالی غسرا دا ذمہواری د حدیثو ما غسرا قران کریم کې څوک تحریف وکي ټول مسلمانان ته پته لګي چې تحریف وشو که یو حدیث او کزانه زعیب جوړ کی نو هر زمانه کې الله دې خلق پیدا کړي هغه غي نشان دي چې دا حدیث کمزور دی دا موضوعي دی دې نه ځان چې کم نه وساته دغه د حفاظت ویل کېږي د حفاظت خدا مقصد نه چې لاره څوک به تحریف نه کوي تحریف به کې خلق کوي خو لیکن دغه نشان دي به کېږي دغه تعین به کېږي چې دا به کې تحریف شوی دی دا بغیر تحریف بغیر د نشان دی نه او بغیر د تعین نه بدا پاتې کېږي نه یو په دې طریقه باندې خبره ثابتېږي چې قران کریم لکه څنګه چې وایي دا نو حدیث د نبی اسلام هم دا وایي دا بل اخیره طریقه سرګدار چې تاسو د قران کریم په آیاتونو کې وګورئ دا اطاعت رسول صلی الله مستقل ذکر کوي یا ایو الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اے خلکو اطاعت د الله کوي او اطاعت د رسول کوي او هغه خلک چې هغه علما دي یا حکام دي مسلمانان هغه تاسو ته خبره کوي د کتاب او سنت موافق غومه دي تاسو دې کې سوچ کوي فکر وکړي ګوره اطاعت د الله سره ذکر شو بیا وروسته د رسول سره مستقل اطاعت ذکر شو اطیع الرسول نو ګوره په دې کې دې خبره ته اشاره ده چې څنګه چې الله رسول ته وਹੀ جدي را لګلې ده نو وਹੀ خفي ودا امر را لګلې ده په دې آیت کې اطاعت د رسول سره مستقل ذکر شوی دی پدې کې دا خبره شو و د قران کریم په بعض آیتونو کې د رسول سره مستقل اطاعت نه ذکر کیږي سورۃ احزاب کې تقریبا الله ذکر کړی دی او مې یطع الله ورسوله چا چې اطاعت د الله کو اطاعت او د الله د رسول اطاعت وکړو دلته اطاعت د رسول سره بیرته واپس نه کو رامعاد نه کو په دې کې کوم خبره ته اشاره ده په دې کې هم دې خبره ته اشاره ده چې اطاعت د رسول دا بیعني اطاعت د الله ده اطاعت د الله دا بیعني اطاعت د رسول ده حدیث دا وحی ده لکه څنګه چې قران کریم سره وحی ده په کوم ځای کې چې اطاعت مستقل ذکر کړل دی حالت استقلال ته اشاره ده چې حدیث مستقل وحی ده په کوم ځای کې چې اطاعت مستقل نه ذکر کیږي نو به کې دې خبر ته اشاره ده چې څنګه قران کریم د الله تر طرف نه راغلی د قرانګي احادیث د نبی رسول الله دام درب العالمین تر طرف نصری راغلی بل طریقه سره کې دارا تاسو وګورئ د قران کریم سره الله اتباع ذکر کړی ده الله فرمایي هذا كتاب مبارك انزلنا فاتبعوه دا مبارک کتاب ده دا موږ نازل کړی دی تاسو دې کتاب اتباع وکړئ ګور یو اتباع بل اطاعت ده اتباع چې کوم دی دا په افعالو کې د چا په فعل پسې د چا په کار پسې ور روانېدل دې اتباع وي مثلا ته اسی وګرځېدې زوم دلته وګرځم دا فعل زما ستا په قدم باندې قدم کېښودو تا یو کار کړه هغه کار زه وکم دا اتباع شو اطاعت چې کوم نه په اقوالو کې وي تا یو خبره کړې ده اقا خبره زم ذکر کم یو اتباع او بل اطاعت ده وسراشه په دې مقام کې الله ویلي تاسو د قران کریم اتباع وکړئ قران کریم د چا صفت ته لگا د الله کلام ده کنه کله الله تعالی صفت ته هم دا کتاب چې مونږ ته راغلی دی زمونږ دا مقرو دا مطلوب الله په دې باندې خبرې کړې دي دا د رب العالمین صفت ده اوس وایي د الله تعالی اتباع کیږي لکه بندگان د الله اتباع نشي کولای نو دلته معنی سره آیات کې مقصد هم داره چې قران کریم مونږ د لګلې او نبی اسلام باندې نازل کړل او نبی اسلام ته مونږه وਹੀ خپي چې کوم دی ور کړی دا تاسو به اتباع او اتباع قران کریم وکوي په صورت د احادیثو کې په تبع رچا کې د احادیثو کې و دې خبرې لپاره دلیل چې اتباع په افعالو کې وي او اطاعت په اقوالو کې وي د اخوازی خبره ده تقریبا هارون علیه السلام و فرمایل چې فتبعوني واطيعوا امري زما اتباع کوي او زما د امر اطاعت کوي وګورئ تاسو اول اتباع ذکر کړه او به وروسته اطاعت ذکر کو اطاعت په کوم شی باندې واقع کو په امر باندې واقع کو واطيعوا امري زما امر چې کوم دی اومنه امر په اصل کې حقیقت ته بجا کې په صریح قول کې چاته وي لکه دا کارو کا بس دا امر او په خلبه نه چاته وینا کول دې قول ویل کېږي نو ګوره قران کریم کې رب العالمین د امر سره د قول سره اطاعت ذکر کړل او اتباع مخکې ذکر کړل نو دلیل دی چې اتباع په افعال کې وي او اطاعت په اقوال کې وي
دا فرق الحمدلله قرآن نم ثابت دی قرآن کریم کې هر علم دنه چې کم دی دا پروت دی او لکه څنګه چې په امتی باندې د پیغمبر د افعال د اقوال اتباع لازم ده اطاعت لازم ده د پیغمبر د افعال اتباع هم سره لازم ده د ټول خبرونه دا ډیره وګړه موضوع ده وخم کم د مانځه ټیم ده حاصل خبره دار قرآن کریم لکه څنګه چې وحی ده او مونږ ته الله دا وحی را لګره ده نو د نبی اسلام احادیث هم دا وحی ده او د نبی اسلام د حدیثو وحیواله چې دا وحی ده د قرآن کریم د متعدد آیاتونو چې کوم دي ثابت ده خو سی په وسو آیاتونو چې تاسو په مخ کې ما د وخت او موافق چې کوم ذکر کړه نور هم ډېر نصوص په دې باندې شته اخر کې دا کم کسان چې منکرین حدیث دي دوی ته موږ یو نصیحت او یو وعظ وکړو چې تاسو په ډېر لوی فتنه کې واقع یې او د رب العالمین په عداوت کې واقع خپل جهالت چې کوم نه فریق دی او د خپل عناد او ضد چې کوم نه فریق دی حق تراشي علماء ته مخامخ کېنی چې غستاسو د شبهات او د شکوکو ازاله وکي او تاسو دنیا او آخرت چې کوم دی الله خیسته کی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك